چې په زندگی کې د استغفار کثرت ډیر کوي د هغه به ژوند خوږیږي. حسن بصری رحمت الله علیه ته یو کس راځي عرض کوي چې حضرت ګناهکار یم، په داسې ګناهونو باندې مبتلا یم چې تا ته نسم ویلی شي زه دا ګناه کوم، یو لار راوښیه چې زه دا ګناه پرېږدم. نن سبا چې موږ پکښ اخته یو. امام حسن بصری رحمت الله علیه ته ورته فرمایي چې استغفروا استغفار کوه. وخت تېرېږي بل سړی راځي شکایت کوي چې حضرت ته خو د زماني عالم پیر مقتدا هر څه ته زموږ په دغه زمانه کې دعا وکړه وچکلي دی چې باران وسي، دعا وکړه نیستي دی چې باران وسي. امام حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمیل که د باران غوښتنه کوئ نو په ټولنه کې استغفار ډېر کوئ، استغفار ډېر وایاست. د استغفار په ویلو سره الله عز وجل باران کوي. بل سړی راځي وایي کاروبار مې خراب دی حضرت، کاروبار مې د کاره وتلی دی، زندګي مې نه سره برابره چې هر شي تلاش کړم زر تلاش کړم هغه هېرېږي. امام حسن بصري صاحب ورته فرمایي چې استغفار کوه. بل سړی راځي چې حضرت نارینه اولاد نه لرم، د 50 نیولې تر 10 پورې لوڼې لرم، تر اوسه نارینه اولاد الله پاک نه دی راکړی. حضرت یو نسخه راوښیه. امام حسن بصري صاحب ورته فرمایي چې استغفار کوه. انتې که نه؟ بل سړی راځي د باغ شکایت کوي چې ټوله کال په خپل درختو اخته یم چې د موسم چې د پختیان موسم د میوو راسي وافت باندې کښې شي. بل شخص راځي د څاو د برمې شکایت کوي زما او ستا په اصطلاح باندې چې حضرت هر څونه څا کیندم اوبه نه کوي. امام حسن بصري صاحب د استغفار ورته وایي. شاګردان ورسره وه، مریدان ورسره وه، متعلقین ورسره وه، تسوار پیدا کېږي. یو چا ورته وویل چې حضرت دا عجیبه نسخه پیدا کړې ده چې هر څوک راځي ته وایي استغفار کوي، یو بل شی نشته پر دنیا باندې بل ورته ذکر. امام حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا هر څه مې ورته ویلي دي د دې ثبوت په قرآن کې لرم. هغه چیرې لري؟ په قرآن کې. ول په قرآن کې مې ثبوت دا دی. په سورة نوح کې الله عز وجل فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویله چې ای زما قومه د خپلو ګناهونو دپاره د الله عز وجل څخه مغفرت غواړي. الله عز وجل بخښونکی ذات دی. لا تقنطوا من رحمة الله انه يغفر الذنوب جميعا. د الله عز وجل د درس مایوس نسی، د الله عز وجل د دربار مایوس نسی. انه يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل ټول ګناهونه بخښي. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا الكافرون. کافر و مشرک د الله د رحمت سره امید کیږي، مسلمان هیڅ کله نه امید نه لري. یو د باران د پاره مې استغفار ټول یرسل السماء علیکم مدرارا. الله عز وجل فرمایي کوم استغفار وایه بار اسمان به په شیبو شیبو در باندې وورو. ويمددكم باموال وبنين. کوم استغفار کوه الله پاک وایي مالونه به درکم، دنیا او دولت به درکم. وبنين کوم استغفار کوه زامن به درکم. او کوم استغفار کوه یجعل لكم جنات باغونه به درکم، د باغو په پیداوار کې به ذاتي درته راولم. ويجعل لكم انهارا. که د اوبو د قلت سره مکس الله وایي استغفار وایست زه به ستاسې د استغفار په برکت سره